السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به مرګرو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. مرګرو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلی دی چې په پېښور کې چا دماکه وکړه په جومات کې د کساخوني بازار سره نږدې. آیا دا دماکه چا وکړه او د دماکې والا کونې والا څوک دي او د پولیس او فوج د دې باره کې څه وایي چې آیا دا دماکه چا وکړه. مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه ځان خبر. مرګرو د ویډیو تلونه کتونه مخکې که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم باندې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو تاسو ته چې څنګه پته ده چې په پېښور کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وې چې د جمعې په منځ کې په یو جومات کې دماکه وشوه د کاساخونۍ سره نږدې چې یو جومات دی په هغې کې دماکه وشوه. په هغې کې دا داسې سی سی ټي وي فوټیج د خودکش والا داسې راغلی دی چې فرست ټایم کې ده هلته کې جومات دننه شو او د سره ویپن یعنې ټوپک ورسره و چې په هغې باندې د ډېر زیات فایرینګ وکړو. د هغې نه بعد دا جومات ته ننوتو او د دماکه وکړه. چونکې د جومات خلک مونځ ته ولاړو نو په هغې کې هغوی هېڅ قسم حرکت ونه کړو او د هغې سره جومات کې ډېر زیات نږدې ولاړو چې د هغې سره ډېر زیات نقصان وشو او دا ویل کېږي چې آیا 10 کسان چې کوم دي دا وفات شول او 50 کسان چې کوم دا ډېر زیات سیریس وو. د هغې نه بغیره نور هم ډېر زیات کسان ډېر زیات زخمی شوي دي. په هغې نه بعد چې دا د پېښور مختلف هسپتالونو ته دا زخمیان کسان لاړل لیډي ریډینګ ته او نور چې څومره غټ هسپتالونه وو حیات آباد کمپلیکس او دوی ته دا مریضان ډېر زر تر زره ورسېدل او د پولیس آی جي شو او نور سیاسي چې څومره کسان وو هغه ټول موقع ته راورسېدل. او مرګرو دا هم ویلی کېږي چې دا دماکه چې چا کړې ده دا د 10 کالو ځوان و او د ده سره پیله ټایم کې د ټوپک باندې ډازې وکړې. د هغې نه بعد د بم بلاست کړو چې د هغې سره د خپل اموال وځېدو او خو دا ورسره لاړو او د شروع ټایم کې د موټرسایکل باندې راغلی او جومات ته رادننه شو او د ده سره ټوپک هم. که تاسو زموږ ویډیو خوښ شوي زموږ نورې ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.